سلامونه ملګرو، په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو د همس اړوند ده. اوس مهال ګڼ شمېر محصلین نشي کولی چې یاد ویبسایټ ته لاګین شي. که چیرې تاسې سره هم همدا ستونزه موجوده وي، ستاسو کوډ هیر شوی وي او یا هم نشئ کوی یاد ویبسایټ ته لاسرسی ولرئ، نو دغه کومه ویډیو چې تاسو ګورئ، انشاءالله پر همدې ویډیو کې به ستاسو دغه ستونزه حل شي. ویډیو له پیل نه طرفه یې راسره تعقیب کړئ. که معلوماتي وي لایک ورکړئ او د خپلو نورو همصنفیانو سره شیر کړئ تر څو وکولی شي دغه ستونزه پر خپله حل کړي. راځو ګرانو ملګرو د موبایل سکرین ته دا طریقه سټیپ بای سټیپ تاسو ته درښایم. نو ګرانو ملګرو، تاسو راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کړئ، په بره سرچ برخه کې ولیکئ همس. ګرانو ملګرو، د لیکلو وروسته دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته لیکل شوي دي محصلین کولی شي د سحر له 8 بجو څخه مخکې او د مازدیګر 4 بجو وروسته همس ته لاسرسی ولري. یعنې تاسو کولی شئ چې همس په مازدیګر ټیم کې وکاروئ. ملګرو، ښه خبر دا ده چې تاسو کولی شئ همس په ماښام وخت کې استفاده کړئ. اوس د ویبسایټ د خلاصولو دپاره راشئ، پر همدې باندې کلیک واخلئ او بیا لږ انتظار وکړئ. په یاد ولرئ چې 2 ځلې یا 3 ځلې کلیک پر دې اپشن باندې مه اخلئ، ځکه بیا له تاسو سره نه راخلاصیږي. اوس دلته لیکل شوي دي کارمند، تاسو همدا انتخاب کړئ او دلته محصل کلیک کړئ تر څو محصل ته چینج شي. په لومړنۍ خانه کې تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړئ. په دوهمه خانه کې تاسو خپل پاسورډ ولیکئ. که چیرې اوس له تاسو څخه پاسورډ هیر شوی وي، هغه طریقه هم درته درښایم چې څرنګه کولی شو خپل کوډ ته لاسرسی ولرو. له دې نه وروسته په روټ سیستم باندې کلیک واخلئ او بیا لږ غوندې انتظار وکړئ. ګرانو ملګرو، تاسو باید حتمی انتظار وکړئ. ځینې وخت دا صفحه نه خلاصیږي یا هم ډیر وخت نیسي، نو باید تاسو انتظار وکړئ. تاسو لیدلی شئ زموږ ایډي راخلاصه شوه. که چیرې موږ په 3 ډاټ باندې کلیک واخلو او جزئیات محصل ته راسو، بیا په دې ځای کې موږ او تاسو ته نمرې ښودل کیږي او اړوند نور معلومات وجود لري چې موږ او تاسو کولی شو خپلې نمرې وګورو، ترڅنګ نور معلومات ترلاسه کړو. اوس دا د همس د راخلاصولو طریقه وه چې تاسو ته هم کوډ زو او هم ایمیل ادرس تاسو درلوده. اوس راځو چې څرنګه کولی شو خپل هیر شوی کوډ ترلاسه کړو. یو شخص همس جوړ کړی ده 1 کال وړاندې، مګر اوس ورڅخه کوډ هیر شوی ده. دا به څرنګه کوي تر څو خپله همس ایډي یو ځل بیا راخلاصه کړي او وګوري چې د څو نمرې وړي. ګرانو ملګرو، د همدې ستونزې د حل دپاره یو ځل بیا راشئ، پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کړئ. دا ځل په بره سرچ برخه کې تاسو ولیکئ همس ریسک پاسورډ. ګرانو ملګرو، دغه لیکل تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري، کوم چې زه دلته ټایپ کوم همس ریسک پاسورډ. د لیکلو وروسته همدا سرچ کې دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته به تاسو په همدې لومړني ویبسایټ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو دا ویبسایټ کلیک کړئ، لږ انتظار ورته وکړئ. دلته تاسو ته یو بله صفحه راخلاصیږي. په یاده صفحه کې به تاسو لومړی کارمند انتخاب کړئ، یعنې محصل یاست یا هم استاد. طریقه ټوله یو شان ده. راشئ ګرانو ملګرو، دلته په دې کارمند باندې کلیک واخلئ. تاسو به خپل نوښت انتخاب کړئ. تاسو محصل یاست یا هم استاد. محصل د انتخاب نه وروسته تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ په دوهمه خانه کې. له دې نه وروسته تاسو په ارسال لینک باندې کلیک واخلئ. تاسو ته باید خپل ایمیل ادرس یاد وي، په کوم باندې چې تاسو مخکې یو ځل اکاونټ د همس جوړ کړی و. تاسو راشئ ګرانو ملګرو، خپل همس دلته ولیکئ. دغه کوم مخکې چې ما ایمیل ادرس ولیکه دا غلط و، هغه ما وران کړ. له دې نه وروسته تاسو راشئ په دې ارسال لینک باندې کلیک واخلئ. دغه اپشن دلته تاسو ته ښکاري. ګرانو ملګرو، همدا کلیک کړئ. له دې نه وروسته ستاسو ایمیل ته دوی یو کوډ لیږي. را به شئ خپل موبایل کې به ایمیل ادرس را خلاص کړئ. کله مو چې دا کار ترسره کړه، تاسو لیدلی شئ هغه ایمیل هم ورک شو، ترڅنګ یې کارمند هم له دې ځای څخه ورک شو. تاسو به څه وکړئ، پر خپل موبایل کې به د جیمیل اپلیکیشن را خلاص کړئ. ملګرو، تاسو لیدلی شئ د همس ټیم لخوا موږ ته ایمیل شوی ده. که چیرې تاسو غواړئ خپل پاسورډ ته تغییر ورکړئ، نو هغلته راشئ، دلته کلیک واخلئ تغییر پاسورډ. نو ستاسو کوډ به تغییر شي. کولی شئ خپل ځان دپاره یو نوی کوډ انتخاب کړئ. دا هغه طریقه ده چې تاسو ته خپل ایمیل ادرس زده ده، مګر کوډ له تاسو څخه هیر شوی ده. کولی شئ سټیپ بای سټیپ په همدې طریقې سره مخته لاړ شئ او خپل کوډ تغییر کړئ. ګرانو ملګرو، خپله ویډیو همدلته پای ته رسوم. که چیرې بیا هم له تاسو سره اړوند کومه پوښتنه موجوده وي، کولی شئ په کامنټ کې راسره ولیکئ. انشاءالله ځواب به یې ترلاسه کړئ. هیله ده چې د دې ویډیو لینک کاپي او په خپلو هغو ګروپانو کې نشر کړئ کوم چې تاسو د زده کړې دپاره جوړ کړي دي، تر څو د یادو ملګرو دغه ستونزه حل شي. میلاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.